بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دي مباركة سلسلة کی دا ورو سوال کړی دی، وی زمونږ خپلوان دي د اختر په دویمه ورځ د هغوی د بچي واده دی، نو هغوی وی چې موږ به غوالو یا میخه، نو موږ ورسره شریک کیدی شو په نیت د قربانۍ. د هغوی نیت څه دی؟ ولیمې دی، او د دوی نیت څه دی؟ د قربانۍ دی. نو دا کار جایز دی او که نه، او په دې باندې به موږ ته ثواب میلاو شي او که میلاو نه شي. اولنۍ مسله دلته هغه دا یاده کړي، د ولیمې خبره وکړه، نو دا ورسره یاده کړي چې ولیمه کې سنت طریقه دا ده چې خوراک هغه خلکو ته ورکړی شي، دا شکر ویستلي د الله. بله مسله د دې څه حد نشتی چې کم سے کم په څه باندې ولیمه کېږي. که د عوامو په زړه کې دا ده چې ولیمه کې به لازم غوښه او وریجې، د یو سړي طاقت دغه کېږي چې سالن پوخ کړي او ډوډۍ ورسره وباسي، نو ولیمه وشو. یو سړی د چرګ طاقت لري، چرګ یې راوړی ورسره وریجې دي، ولیمه وشو. دا د عوامو په ذهن کې دا چې دې کې به لازم غوښه، لازم به غوړ غوړ دیګونه، نن سبا خو شوبازي هم ډېره کوي، نو لازم نه ده چې دې کې یو سړي څومره طاقت ته څه نه څه دي وکړي. ولیمه مستحب طریقه ده. او د ورور دا مسله هغه ده چې موږ د هغه سره په څاروي کې شریک کېدی شو او که نه. نو دا خو موږ ووایي چې په غوا کې په میخه کې 2 کسان شریک کېدی شي، اگر که په دې کې بعض کسان د قربانۍ په نیت نه وي، د غوښې په نیت وي. برخې خو مقوي دي که نه، ونه خو نه زیاتېږي، ونه زیاتېږي، ده ته د برخه پوره میلاوېږي، دا څوک چې قرباني کوي. نو که په دې کې بعض کسان دې دپاره شریک شوي دي چې یاره ولیمه پې کوو، یا ځان له خوري یا د خرڅولو دپاره، یو سړي پکې برخه دې دپاره اخیستې ده چې زه به خپله غوښه وړم او زه به یې خرڅوم. خرڅه دي کې هېڅ خبره نه ده، ده ته د برخه میلاو شوه او ده د خپلې برخې نیت ته قرباني کړه، نو دا جایز دي، دې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم.